خبر د اوبو انرژي وزارت پنجشیر له سیند څخه کابل ته د څښاک اوبه لیږدوي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو بهر کلیکم. افغان حکومت وایي ډیر ژر د پنجشیر له سیند کابل ته د څښاک اوبه لیږد پروژې پیل شي. د اوبو انرژي وزارت چارواکو یو خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي کابل ښاریان د مګړي د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو ژر به دغه ستونزه یوې مهمې پروژې په بشپړه سره حل شي. دغه وزارت وایي تر هغه چې پلان کار روان دی چې له مخې یې ټاکل شوی د پنجشیر له سیند د څښاک اوبه کابل ته ولېږدول شي. سرچینه وایي دغه پروژه ژر پیل شي او شاوخوا 3 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. افغان حکومت په دې اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان خپل اقتصادي فشارونه ختم کړي او د هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي څو دلته بنسټیزې پروژې چارې پیل شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.